بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو، زده کوونکو، ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله خدای مو روغ جوړ ولره. ستاسې نه دا هیله کیږي چې زموږ درسونه په غور سره تعقیب کړئ او کوم لارښوونې چې موږ تاسو ته کوو هغه په نظر کې ونیسئ او خپل درسونه زده کړئ. دا دی بیا زه ستاسې په چوپړ کې یم د 12م ټولګي د کیمیا مضمون 14م لوست تاسو ته تشریح کوم چې د دې درس عنوان دی 3 او 4 الکتروني ساحې یا هغه موږ چې څلوروشي یا د تتراهیدرال شکل لرو هغه ساحې موږ غواړو نن تشریح کړو. تیرو درسو کې موږ هغه ساحې چې دوه الکتروني ساحې وي په هغه مرکباتو کې چې هغه هم تشریح کړي. په هغې کې موږ ویلي وو چې کوم الکتروني جوړښتیز فورمولونه چې کوم مرکبات لري چې دوه الکتروني ساحې لري د هغوی مالیکولونو ترمنځ چې کوم زاویه ده اتمونو ترمنځ 1 درجې ده. یعنی موږ کولی شو د کاربن دای اکساید ایسیټلین مثال ورکړو او د هغې مرکباتو هایبریدیشن چې وه SP هایبرید وه. نو نن غواړو موږ د هغه مرکباتو په اړه خبرې وکړو چې هغوی 3 الکتروني ساحې لري یا 4 الکتروني ساحې لري. دغه 3 یا 4 الکتروني ساحې چې په کوم مرکباتو کې شته هغه دریزولي یا شکل لري یا اضافه. یو مثال یې زه تاسو ته کار کوم لکه سلفر ترای اکساید. سلفر ترای اکساید که چیرې زه د دغه جوړښتیز فورمول رسم کړم چې سلفر په مرکز کې ځای خپلوي، تاسو پوهېږئ چې شپږم ګروپ کې موقعیت لري او د ولانسي الکترونونه یې 6 دي. نو د 3 اکسیجنو سره دوه ګونې اړیکې جوړوي چې دغه اړیکې په دغه شکل باندې تاسو ګورئ چې رسم کیږي او اکسیجن 6 الکترونونه آزاده لري. دغه آزاد الکترونونه ولانسي الکترونونه چې موږ ویلي وو د دفع قوه منځته راوړي، نو دغلته دغه د دفع قوه منځته نه راوړي په دې چې 3 ساحو کې الکتروني ساحه ده تاسو وینئ او د دوی ترمنځ چې کوم زاویه ده 120 درجې زاویه جوړوي. د دوی ترمنځ دغه قوه برابره ده، نو د دوی کوم خاص انحراف منځته نه راځي. یعنی موږ د سلفر ترای اکساید کوم مرکب چې وګورو تاسو پوهېږئ چې دریزولي یا مثلثي شکل لري. که چیرې زه دغه رسم کوم تاسو وګورئ د یو مثلث شکل لري. یعنی کاربن په 3 اکسیجن په 3 کنجونو کې ځای خپل کړی دی. هر زولی هر زاویه برابره ده. د کوم زاویه چې 2 اکسیجن اتمونو منځ کې ده 120 درجې ده او کوم هایبریدیشن چې دغه شکل منځته راوړي SP2 هایبریدیشن دی. SP2 هایبریدیشن چې کوم منځته راځي هغه د یو S اوربیتال او 2 د P اوربیتالونو د تداخل یا اوورلپینګ په واسطه منځته راځي. اکثرا مرکبات پکې دوه ګونې اړیکې ټینګولی شي. بل مثال کې زه ولیکم د دې
درې الکتروني ساحې لپاره مثلا برون فلوراید دی چې موږ برون باندې پوهېږو دریم اصلي ګروپ کې موقعیت لري. دغه ولانس یې 3 دی، یعنې 3 اړیکې جوړولی شي. 3 اړیکې د چا سره جوړوي؟ د فلورین سره جوړوي. دلته هم د اتومونو ترمنځ چې کوم زاویه جوړیږي دغه زاویه 120 درجې ده، او د اتومونو کوم فضایي شکل چې دی دا مثلثي شکل دی، او د اوربیتالونو تداخل چې دلته دی هغه sp2 هایبرید sp2، یعنې یو اوربیتال د s او 2 اوربیتاله د p یو ځای کېږي، sp2 هایبریدشن جوړوي. که چیرې زه د دغه شکل زه تاسو ته لږ رسم کړم، تاسو پوهېږئ چې مثلثي شکل جوړوي او دغه 3 الکتروني ساحې لري. تاسو پوهېږئ چې فلورین په اووم ګروپ کې موقعیت لري، نو دی د الکترونو تعداد په همدې ترتیب چې موږ اکسیجن ته رسم کړه، نو دلته هم رسم کولی شو. دغه 3 ساحې کې یعنې 3 کونجونو د مثلث کې چې فلورین موقعیت لري، دا په دې معنا چې دغه 3 الکتروني ساحې دي. د دغه الکتروني ساحې په پوهېدلو سره موږ د مرکب کیمیاوي خواصو باندې ښه پوهېږو. راځو 4 الکتروني ساحو ته، یعنې کوم مرکبات چې 4 الکتروني ساحې لري. دا تاسو ګورئ چې 3 الکتروني ساحې لري، دا هم 3 الکتروني ساحې لري، خو موږ ځینې مرکبات لرو چې هغه د 4 الکتروني ساحې لري. د مثال په ډول که چیرې موږ میتان په نظر کې ونیسو، میتان د څلور رابطې د کاربن چې دي د 4 هایدروجنو سره دي. دغه رابطه هم په دې شکل ده، خو ما په دې خاطر چې دی 3 اړخیز دی یا 3 بعدي دی، نو دغه رابطه موږ ته نه ښکاري، خو ما په دې شکل ولیکله چې د دوی سره تفاوت وشي. نو دلته د میتان د هایدروجن اتومونو ترمنځ چې کوم زاویه ده هغه 109.5 ده. کوم شکل چې دی ځان ته غوره کوي هغه تتراهایدرال ویل کېږي یا 4 وچي، او د اوربیتالونو ترمنځ چې کوم اوورلپینګ یا هایبرید شوی دی هغه sp3 دی. sp3 هایبرید کې په دې معنی چې یو اوربیتال د s 3 اوربیتاله د p سره اوورلپینګ یا تداخل کې sp3 هایبرید جوړوي، او دغه sp3 هایبرید په میتان کې په تیرو درسونو کې تاسو ته تشریح شوی، او دغه فضایي شکل د میتان کې زه رسم کړم. د تاسې دې ته تترا هایدرال شکل ویل کېږي، چې د اتومونو ترمنځ زاویه 109 ده، او کوم هایبرید چې جوړوي sp3 هایبرید جوړوي. بل مثال کې چیرې زه تاسو ته ولیکم، مثلا د امونیم ایون دی Na4. دلته هم نایتروجن کوم شکل چې نیسي مرکزي عنصر نایتروجن دی، او 4 هایدروجن ورباندې نصب کېږي. د مثال په ډول دا هم د میتان په شکل دغه رابطه چې ده شاته ته موږ ته نه ښکاري، په دې خاطر چې توپیر وشي موږ په دې شکل لیکو. د دوی ترمنځ هم چې کومه زاویه ده 109.5 درجې ده، او کوم هایبرید چې دی sp3 دی
کوم فضایي شکل چې دوی ځان ته غوره کوي هغه تتراهایدرال دی. دا هم څلوروچي یا تتراهایدرال دی چې موږ لسم ټولګي کې هم دغه د مالیکولونو هندسي شکلونه لوستلي وو. که چیرې زه د امونیا یا د اوبو مرکب زه تاسو ته رسم کړم، یعنی اوبه مالیکولي فرمول داسې دی، هغه د ولانسي قشر جوړه الکترونونو په نظر کې نیولو سره چې کوم نظریه وه، اکسیجن په مرکز کې دی، دوه طرفه یې هایدروجن دی، تاسو پوهېږئ چې دلته آزاد الکترونونه لري. دغه الکترونونه په دې باندې تاثیر اچوي چې کوم زاویه جوړه کړي، نو هغه داسې زاویه جوړوي چې هایدروجن دوه طرف. دغه شکل هم مونږ ویلی شو چې د sp3 هایبریدیشن په نتیجه کې لاسته راځي. د دې درس نموده زده کړل چې هر هغه الکتروني ولانسونه چې دي د هر مدار کې چې یعنی ولانسي الکترونونه چې دي هغه عنصر کولی شي د هماغومره تعداد رابطې جوړې کړي، او الکتروني ولانسي الکترونونه او رابطوي الکترونونه فرق کوي. یعنی موږ د هر عنصر د اوکتیت پوره کولو لپاره کوشش کوي چې رابطه ټینګه کړي. درې الکتروني ساحې چې موږ رسم کړي هغه په سلفر ترای اکساید کې او برون ترای فلوراید کې، هغه کوم شکل چې درلوده، کوم زاویې چې جوړولې هغه هم رسم کړي وو چې 120 درجې زاویه یې جوړوله د اتمونو ترمنځ زاویوي رابطه، او هایبریدیشن یې چې وه sp2 هایبریدیشن وه. خو څلور الکتروني ساحو کې چې کوم هایبریدیشن کېږي هغه یو s3p یعنی sp3 هایبریدیشن جوړوي، او کوم زاویه چې جوړوي هغه 109 درجې ده. خو که چیرې موږ د امونیا شکل رسم کړو، امونیا تاسو پوهېږئ چې NH3 ده، نایتروجن په مرکز کې موقعیت لري، درې طرفه هایدروجن دی. کومه ساحه چې دلته منځته راځي د دوی ترمنځ دغه زاویه چې جوړیږي دغه 109 درجې زاویه جوړیږي، کوم شکل چې دا ځان ته غوره کوي دا څلوروچي دی. نو فقط دلته د امونیا کې کوم زاویه چې جوړوي هغه 109 درجې ده، په میتان کې 109 درجې ده. په اکثره مرکباتو کې چې کوم sp3 هایبریدیشن وي او څلور الکتروني ساحې شتون ولري، هلته د زاویه چې کوم منځته راځي 109.5 درجې، خو استثناً د په امونیا کې 109 درجې زاویه جوړوي. دغه مثالونه مونږ په کتاب کې هم شته، ما هم رسم کړل. تاسې د دې نه دی پوهېږئ چې د دې فضایي شکلونو پوهېدلو په واسطه مونږ کولی شو هغه کیمیاوي خواص هم مطالعه کړو، او په دې ښه پوهېږو چې اتومونه په کوم ډول رابطو سره شکلونه چې جوړوي فضایي یا هندسي مونږ کولی شو رسمي کړو. د ستاسې د پوهېدلو لپاره د کورنۍ دندې لپاره تاسو ته د کاربن تترا کلوراید او کاربن تترا فلوراید تاسې د دغوی مالیکول جوړښتیز مالیکولونه فرمولونه رسم کوي او هندسي
شکلونه چې دوی کوم ځان ته غوره کړي خپله کتابچو کې یادداشت کوي. خدای دې وکړي چې د درس نه مو څه زده کړي وي. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله د توجه نه مننه. په الله مو سپارم. خدای په امان.